که د یو سړي نه مونځ قضا شي نو دا بیا کله قضا راګرځي، نو کله چې ورته وریاد شي قضا بیا راګرځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو کې یو سړي نه مونځ قضا شو نو چې کله متیاد شو فوراً د په هغه وخت کې هغه مونځ راوګرځي. که اوقات کم چې منهیه اوقات دي په هغې کې مونځ نه کېږي، لکه سار نور چې راخیږي، نور چې په سر ولاړي او نور چې پرېوځي، په دغې وخت کې نه کېږي مونځ. دغې اوقاتو نه علاوه په هر وخت کې دی مونځ راګرځولی شي. او په کار دا ده چې اول دا مونځ راوګرځئ او بیا نور مونځونه کوي. مخکې دغه مونځ راګرځول پکار. زما د یو ماشوم خېټه خرابه ده او نه ټیک کېږي، څه علاج یا څه وظیفه وښایه. علاج خدا د احادیثو مبارکو کې چې راځي دا مسله ډېرو خلکو ته ده، ډېرو خلکو ته د ماشومانو باندې دا قید دست لګېدلي دي که نه او ټیک کېږي نه. د احادیثو مبارکو کې چې کوم علاج د دې راغلی دی هغه دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابي راغی، یا رسول الله زما د ورور خېټه خرابه ده. نبی علیه السلام ورته وفرمیل شهد وله ورکه، ګبین. هغه په سبا له بیا راغی، یا رسول الله خېټه ټیک نه شوه. نبی علیه السلام په درېیم ځل ولیږو، په درېیم ځل لاړ شه څه وکړه، په درېیمه ورځ اول ځل، دویم ځل، درېیم ځل، په درېیم ځل هغه راغی، یا رسول الله زما د ورور خېټه ټیک نه شوه. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ستا د ورور خېټه دروغ وایي، زما د رب قرآن صحیح خبره کوي، رښتیا وایي. قرآن مجید کې الله جل شانو ذکر کوي، تقریبا سورې نحل کې الله جل شانو فرمایي د شهدو کې ما شفاک دلی ده، ګبین کې ما شفاک دلی ده، شفا. الله وایي دروغ نه وایي، ستا د ورور خېټه دروغ وایي، زه بیا وله ورکړه. چې بیا وله ورکړه هغه ټیک شو. داسې او داسې ډېرو خلکو ته مسله راغله او ما ورته دا علاج وښود او ټیک ټاک شو، خېټه هم نه ټیک کېږي، صحیح شوه. او دویمه دغه علاج او وظیفه دا ده چې دې ماشوم ته د قرآن تلاوت اوروه. په دې موبایل کې نه دی چې هر مریض یې که نه دا عادت جوړ کړي ځان له، که هر مرض خو چې انسان بار بار تلاوت اوري دې سره دا مرضونه ختمیږي. دې کې دا کمال دی او دا ساینس وایي، ساینس وایي چې دې سره د قرآن د اورېدو سره ډېر غټ غټ مرضونه الله جل شانو ختموي. ډاکټرانو نن سبا چې ډېر سیریس مریض په کوما وغیره کې بس هلته ورته سیسټم برابر کړی، سورې رحمان ورته اوري بار بار، او ډېر خلک په دې سره ټیک شو. زما یو ملګری دی هغه ډېر پریشانه دی، هغه وایي چې هر وخت ما نه د میتیازو قطرې ځي او زه بار بار اودس کوم ستړی شوم. دې مسلې څه حل دی؟ بس دا خو اسانه مسله ده، ځان له زړه دې نه سقا کوي ځان له، بس یو وخت لپاره دی یو اودس کوي، بیا دې که هر څه ساسي ټیک دی، بیا دې بار بار اودس نه کوي، بس یو پیر اودسي. بس اول په اودس کې ځان له دا عادت جوړ کړي چې 3 ځلو نه سیوا او 3 ځلو نه کم اندام به نه وینځې، 3 ځلو نه کم او 3 ځلو نه سیوا، ځکه په کم کې ښه خبره نه ده، مسنونه طریقه نه ده. 3 ځل انځل دا مستحب دي، 3 ځلو نه به کم هم نه، او که 3 ځلو نه سیوا کې ګناهګارېږي، اسراف دی. دا ځان له عادت جوړ کړي. دا ځکه شریعت داسې مقرر کړی چې انسان بیا د شک مریض کېږي، د شک بیماریږي. د شک د مرض د ختمېدو دپاره شریعت وي چې 3 پیرونه به سیوا کې هم نه او 3 پیرونه به کمې هم نه. سلام علیکم ویل څنګه دي؟ دا السلام علیکم په ځای باندې دې باندې هغه ثواب نه میلاوي کوم چې په سنت سلام کې. سنت سلام دا چې السلام علیکم یوه، یا دا السلام علیکم ورحمت الله، یا دریم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، په دغه ثواب میلاوي. السلام علیکم باندې ثواب نه میلاوي. مونږ چې کوم عادت دی په کور کې ډېر زیات اختلافات دي، څه وکړو؟ اختلافات دي بس حل یې کړو. بس ګوره یاد ساتئ چې کله انسان یو څیز کنټرول کړي اختلافات ختم شي. دا څیز چې انسان کله کنټرول کړي اختلافات پخپله ختم شي، بغض ختم شي، حسد ختم شي، کینه ختم شي، دشمنی او عداوت دا ټول څیزونه ختمیږي یو څیز په کنټرول کېدو. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی نبی علیہ السلام مبارک د خپله ژبه داسې ونیوله، داسې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایل یا رسول الله د ژبې د وجم خلق به الله جل شانه نیسي. نبی اسلام فرمایل چې اے معاذه ته ما ته ډېر هوښیار ښکارېدې، تا ته پته نشته زه چې لاړم ما د جهنم وزټ کړی که نه د معراج په شپه باندې جهنم ته ما ولیدو، نو جهنم کې اکثر خلک ما الټه ولید د دې ژبې د لاسه. دا دومره خطرناک سي. ځکه عربیان وایي من صمت فقد نجا، او بعضې
ما خو د حدیثو په کتابونو کې نه دی لیدلی، خو کېدای شي حدیثي، ځکه مفهوم یې بالکل د حدیثو موافق دی. حدیث مې نه دی لیدلی، خو کتابونو کې مې لیدلی دي چې من صمت فقد نجا. چا چې څونه خاموشي اختیار کړه دومره به دی په نجات کې. چا چې څونه خاموشي اختیار کړه دونه به دی په نجات کې. یاد ساتئ چې دا خبره هم غلطه ده چې حق خبره به سړی پټئ. کوم ځای چې د حق د ویلو وي هلته خلک حق وایي، خو د حق د ویلو خپله یو طریقې ښه په خولې پورې څوک سپي نه تړي. په خولې پورې د حق ویلو دا مطلب نه دی چې په خوله پورې به سپی وتړي. د حق ویلو دا مطلب دی، زموږ والد محترم رحمت الله علیه فرمایل چې د حق خبرې دپاره 3 اصول دي. 3. یو دا چې خبره به هم د حقي، دویم دا چې هغه موقع او ځای به هم حقي، او دریم چې ستا طریقې کار به هم حقي. مونږ خو وایو حق را بغوا راوله، نه دا خبره غلطه ده، دې ته حق نه وایي، دغه بدماشي وایي. دا خبره ځان سره یاد ساتئ ښه چې ژبه کنټرول کول دې سره تمام اختلافات ختمیږي. دا دې څیز دی وختي مونږ د یو غټ عالم په جنازه کې ولاړو، الله جل شانو دغه عالم مغفرت کامله نصیبه وګرځي. زموږ د والد محترم رحمت الله علیه کلاس فیلو مولانا سعید صاحب رحمت الله علیه پورې غاړه هغه نری اوبه ورته وایي که څه هغه غرونو طرف ته یو ځای و، مونږ تلي ډېر لرې ځای و، هلته جنازه و، ډېره درنه جنازه وه. نو یو څوک قمقل یې ودرولې و سپیکر ته، نه هغه وایي تاسو جنازې ته ودرېږئ، دا پیزار مو لرې کړئ، وایي دا د بدماشانو مونځ دی. دا وایي د بدماشانو مونځ دی. نو دونه غټ غټ علما کرام ولاړو، بس خاموشي اختیار کړه. داسې علما کرام زموږ استادان پکې ولاړو، لوی لوی خلک پکې ولاړو او خاموشي اختیار کړه. ځکه داسې سړي ته حق ویل دا بېوقوفه وي، دې سړي ته به حق هم نه وی چې جاخه جوړېږي. ښه دا حق نه دی، دغه فضول کار دی. خبره مې دا کوله چې اختلافات د ختمېدو دپاره خپله ژبه کنټرول کول یوه. دویمه خبره دا ده چې کور کې نفرتونه وي، د محبت دپاره بیا انسان یو مجربه نسخه ده، هغه ټول کور والدي د یا ودودو یا ودودو د دې ذکر د ډېر زیات کوي. ښه نو محبت په پیدا شي په کور کې. یو فلسفي لیکلی دي چې مسلمانان ښه دا ختنه یعنی سنت، دا ماشومان چې سنتي وایي دا صرف د دې امت خصوصیت دی. آیا واقعي دا صرف د دین اسلام خصوصیت دی؟ دا د هغې ورځې نه دا سنت سټارټ شوی د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه، صرف د دې امت نه دی. کتابونو لیکلی دي چې اولنی چې چا ختنه شوی و په کائنات کې حضرت ابراهیم علیه السلام. صحیح ده؟ د دې امت خصوصیت نه دی. ښه په امتحان کې یو سټوډنټ هغه نقل کوي او د استاد اجازت هم ورسره شامل حالي، نو شریعت ته دې اجازت ورکوي که نه؟ نقل کول او نقل ورکول دواړه حرام دي په دین اسلام کې. دین اسلام بالکل اجازت نه ورکوي. مولانا محمود الحسن دیوبندي رحمت الله علیه هغه به فرمایل چې الامداد والاستمداد کلاهما حرامان فی الامتحان. د امتحان په دوران کې چاله نقل ورکول او چانه نقل اغستل دواړه حرام دي وي، ځکه دا خیانت دی او خیانت په دین اسلام کې حرام دی، ناروا دی. دا خو پردی حق ته وی. یو سړي به محنت کړي، هغه به 99 نمبرې والي او ته به نقل به دې کړی 100 به والي، نو څه چل دی وکړو؟ پردی حق دی وکړو دی ونه و. نو که استاز د هغه مدد هم د سره شامل حالي، نو ته چې څنګه ګناهګارېږې په نقل باندې څنګه خیانتګر د استاز هم دغه شان خیانتګر دی. ښه استادان د دې خبرې ته ډېر خیال کوي، چاته نقل پرېښودل دا روا نه دي. یو کتاب د هغې مطالعه مې کوله، په هغې کې و چې نبي علیه صلات وسلام باندې وحي راغله، د وحي په بنیاد باندې نبي علیه صلات وسلام یو ورځ منافقان ټول د جومات نه ایستي وو، یو ته نوم اغستی و. دا واقعي داسې خبره ده او داسې بالکل درسته ده. منافقان نبي علیه السلام د جومات نه ایستي وو. دغه شان در منصور کې علامه سیوطي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلي دي. ښه د علماو نه هم دا خبره اورېدلې ده چې د غیر محرم نه به پرده کې. اوس زمونږ په کورونو کې چې کومې ورنداریانې دي نو هغه به زمونږ نه پرده څنګه کوي؟ که نه د هغې نه پرده نه دي کول پکار، نه ورنداریان هم غیر محرمه دي، د هغې نه به پرده کې. البته دونه خبره ده چې شریعت دونه اجازت ورکړی، علما کرامو په دې خبره فتوا ورکړې ده چې د ورندار دپاره پرده دا ده چې بس هغه په یو څادر کې اوسیږي او د لیور سره جدا یوازې نه کینی، د لیور سره ګپې شپې نه لګوي. نور که هغه ترکاري وتږدي، روټۍ وتږدي، دا څیزونه کوي لکه څنګه په جاینټ فیملیز کې زموږ په علاقو کې داسې کېږي، نو په دې کې څه قباحت وی نشته. ښه د دفع د حرج دپاره چې انسانان په تکلیف کې مبتلا نشي. یو ورور دی
هغه ایله اوس بالغ شو نو چې هغه ته کور ته نه پرېږدي هغه به چېرته ګرځي علما کرامو دې خبرې باندې فتوا ورکړه چې یاره خیر دی د کمو څیزونو نه چې نقصان جوړیږي هغه کارونه به نه کوي نور خیر دی په یو کور کې اوسېدی شي د ماشوم دپاره که عقیقه لیټ وکړی شي نو روا ده که نه دویم که د یو ماشوم عقیقه کوو او موږ په قربانۍ کې 2 حصې والو د هغې دپاره نو هغه کیدی شي که نه دریم د نبي علیه السلام په زمانه کې به عقیقه څنګه وه لومبۍ خبره چې عقیقه هغه لیټ کیدی شي که نه شي کیدی نو احادیثو مبارکو کې چې ما کتلي نو هغه 9مه ورځ راغلې ده نور فقهای کرام بیا وروسته علامه ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه په فتح الباري کې په کتاب العقیقه کې په دې باندې یو بحث کړی دی چې ماشوم کله هغه پیدا شي نو د پیدایش ته ورځې نه به د ورځې شمارلی کېږي په 9مه ورځ باندې په 9مه ورځ د عقیقه به وکړی شي او په 9مه ورځ د ویښته به ګنجي کړی شي او دغه ویښته دا به ولې بیا وزن کې د سپینو زرو سره او د هغې سپینو زرو مطابق چې کم قیمت یې هغه به صدقه کړي او 2 چیلي به حلال کېدي ماشوم دپاره عقیقه به وکړي په دغه ورځ باندې نو 2 چیلي دي په ماشوم باندې یو چیلی نبي علیه السلام فرمایي څو پورې چې دا ماشوم د عقیقه نه شوي دی د الله په ګاڼه کې دا د الله سره په رهن کې په ګاڼه کې نو دا یو مسنونه طریقه ده چې مسلمانان به سنت مؤکده دي چې دا مسلمانان کوي دویمه خبره دا ده چې د عقیقه که په عقیقه کې د یو ماشوم عقیقه سړی کوي او په قربانۍ کې د هغې دپاره 2 حصې والي نو کیدی شي بالکل کیدی شي درسته ده نو 9مه ورځ پکار ده نور فقهای کرام وروسته اجازت ورکړی دی چې یاره 14 او دغه شان 21 ورځې پس نو د 21مې پورې ما لیدلي تقریبا چې فقهای علما کرام د امت عمل په دې را روان دی چې د 21مې ورځې پورې زیات لیټ کول نه دي پکار او څه فقهای کرامو خو ذکر کړي چې ماشوم کله بالغ شي نو بیا د هغه عقیقه نشي کولی ولې کوي کیدی شو نبي علیه الصلاة والسلام به خپله عقیقه کړی وی صحابه کرام به خپله عقیقه کړی وی نبي علیه الصلاة والسلام داسې نه ده کړې درېیمه چې نبي علیه السلام په زمانه کې به د دې څه ترتیب نبي علیه السلام ترتیب دا بخاري شریف کې امام بخاري رحمت الله علیه حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها د هغې یو واقعه ذکر کړې ده په کتاب العقیقه کې چې نبی حضرت زبیر هغه پیدا شو که نه عبدالله بن زبیر دا اولنی ماشوم چې مدینه منوره کې پیدا شو د قبا سره مسجد قبا سره ځکه دوی به خنداګانې کولې د کفارو وایي دا مسلمانان تللی دي مدینې منورې ته هجرت یې کړی دی نو یهودیانو پې هلته سحر جادو کړی دی اولاد نه کېږي نو اولنی دا ماشوم د اسما رضی الله تعالی عنها د هغې بچی وشو نو هغې راوړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته نبي علیه السلام ځان سره په غېږ کې واغستو او نبي علیه السلام له د برکت دعا وکړه او خولې وله کوله وکړه او نبي علیه السلام خپلې لاړې مبارکې وایي دا ړومبی ماشوم چې ړومبی خوراک ته د خېټې ته نبي علیه السلام مبارک لاړې تللی وي او بیا نبي علیه السلام یو کجوره پسته کړه دې ته تحنیک وایي او هغه د هغه ماشوم په خوله کې نبي علیه الصلاة والسلام بیا نبي علیه الصلاة والسلام فرمیل د ده نوم دې کېښودی شي او بیا د عقیقې سسټم هغه خو مې ته بیان کړو مخکې نه چې هغه به څنګه کړي بل سوال خو نشته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه